آزادۍ او استقلال مبارک. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د امنیتي چارو مرستیال مولوي محمد طاهر مبارز د اسد 43مې په تړاو وایي د دغې ورځې ترلاسه کولو او خپلواکۍ لپاره مجاهدینو 10 کاله جهاد وکړ. د 43م د اسد هغه ورځ ده چې موږ د زرګونو شهیدانو د شهادت په نتیجه کې او زموږ د 10 کلن مقدس جهاد په نتیجه کې الحمدلله همدا ورځ راغلې ده. دا د اسلامي نظام د همدې ورځې لپاره 10 کاله مقدس جهاد وکړو، قرباني یې وکړه، شهادتونه یې راوړلو، زخمونه یې وګټل. دا د دې دپاره چې زموږ خپل وطن آزاد سي، خپلواک سي او مستقل سي او اسلامي نظام پکې حاکم سي. نو 43م د اساس زموږ هغه ورځ ده چې زموږ د ټولو ولسونو ارمان وه او زموږ د نظام ارمان وه او ټولو ته دې مبارک وي. الله جل جلاله دې تل همداسې ورځې همیشه لري. مبارز زیاتوي د اسد 43مې او 28مې د ښې نمانځنې په پارې کوټلي امنیتي تدابیر نیولي دي. دفاع وزارت، استخبارات عمومي ریاست، داخله وزارت په همغږي باندې هماهنګي باندې د ننګرهار د 43م د اسد، د 28م د اسد، 9م د سنبلې د ټولو لپاره احتیاطي او امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نو ټولو هیوادوالو ته او ټولو ننګرهار میشتو ولسونو ته اطمینان او ډاډ ورکوو. بل خوا 2 تنه امنیتي سرتیري اولګل او خالد وایي د اسد 43مه هغه ورځ ده چې په دې ورځ د نړۍ زبرځواک مات شو. د همدې ورځې لپاره مجاهدین له ځانونو او سرونو تیر شول او راتلونکی به بیا هم د هر یرغلګر پر وړاندې ودرېږي او غاښ ماتونکی ځواب به ورکوي. دغه هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې اشغالګر مات شو او د نړۍ سوپر طاقت مات شو. الحمدلله مجاهدینو ته الله پاک ستره بریا ورپه نصیب کړه او د دې ورځې نه موږ دفاع کوو. په راتلونکي وخت کې کوم بل څوک اشغال وکړي او یا د موږ په وطن باندې تیری یا تجاوز وکړي موږ ورته ولاړ یو. په آینده کې هم موږ قربانۍ ته تیار یو. اوس هم د ولس په خدمت کې یو، بیا به هم د ولس په خدمت کې یو. دا هغه ورځ د 43م اسد د اسلامي امارت د بریا هغه ورځ ده چې په دې ورځ 10 کلن اشغال پای ته ورسېده او هیواد په بشپړه توګه د یوې رهبرۍ تر امر لاندې راغی. انشاءالله موږ به د دې ورځې د دې نظام د سر په بدله ساتنه کوو. د اسد 43مه له غربي اشغال څخه د افغانستان د ازادۍ او د اسلامي امارت د بریا ویاړلې ورځ ده.